د هر هغه انسان چې مالی مشکلات زیات وي او په زندگی کې له فقر له محتاجي سره مخ وي او غواړي چې الله تعالی راته بې انتها زیات مال او دولت راکړي او الله تعالی مې له ټولو قرضداریو څخه خلاص کړي او الله پاک جل جلاله په زندگی کې هغه سهولیات راکړي کوم چې زه کوم هغه ماته په دنیا کې رسیږي نو صرف او صرف دغه وظیفه د هغو کسانو لپاره. السلام علیکم محترمینو. د استغفار یو ډیره بهترینه وظیفه د جمعرات د جمعې په ورځ یې کولی شئ. د دغه وظیفې په برکت سره تاسو کولی شئ چې د زندگی له مابین څخه د خپل ژوندون څخه هغه فقر مسکنت غریبي دا ټول لرې کړئ. الله تعالی یو داسې ذات ده چې خپل بنده په احتیاج په عجز سره لاس ورته پورته کړي چې څه وغواړي الله تعالی یې ورکوي. دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم قول ده. هغه بنده د الله چې ناامیده نشي. ګورئ ناامیدي بې انتها زیاته ګناه لري. که یو انسان دا ناامیدي په ځان کې موجود کړي چې الله به یې ماته راکړي که به نه کړي را ناامیده سي هغه په دې دنیا هم ناکام په هغه دنیا هم بیا په زندگی کې دی پر مخ باندې نشي تللی. امید الله تعالی ته کوي. الله تعالی تر مور او فلار زیات مهربانه ده. لکه څنګه چې مور او فلار پر زوی باندې بد نه لوریږي تکلیف یې نه ور باندې لوریږي الله تعالی تر مور او فلار زیات مهربانه ده. الله تعالی هیڅ کله خپل بنده نه ذلیله کوي. که چیرې بنده الله تعالی سره پر هغه لار باندې ولاړ شي کوم چې الله تعالی پر ده باندې ایښي. محترمینو د استغفار په برکت سره د انسان د زندگی ټول مشکلات ختمیږي. اکثره وخت چې د انسان په زندگی کې مشکلات راځي هغه د فقر له وجې راځي هغه د غریبۍ له وجې راځي ځکه چې په دې اوس وخت کې د انسان لپاره چې غټ عیب ده او انسان له سیالیانو له مابین څخه باسي هغه دغه فقر مسکنت غریبي ده. له سیال سړي څخه چې بې سیال جوړوي نن وخت کې هغه دغه فقر غریبي مسکنت ده. او له بې سیال سړي څخه چې هېڅ لار هم نه لري دوې خبرې به یې هم نه وي زده په هیڅ به نه پوهیږي خو کله چې پیسې لري بیا پر هر څه باندې دی راج کولی شي بیا د هر څه ملک خان مشر هر څه دی ده هر سړی د ته په نامه باندې لاس په ولاړ وي. محترمینو غواړي چې تاسو هم الله تعالی د عزت خاوندان کې د شهرت خاوندان کې د رزق د مال او دولت مو خاوندان کې له فقر مسکنت غریبي له دې ټولو څخه مو الله خلاص کې استغفار وظیفه در سره شریکه کوم. دغه استغفار خو به دا ګټه وکړي چې الله تعالی به د له ټولو ګناهو څخه صفا کړي ځکه چې الله تعالی جل جلاله فرمایي چې ته د استغفار ډیر وایه د دغه په برکت د دې په ویلو سره زه تا ته تر ټولو ګناهو در تېرېږم. کله چې ته له ګناهو صفا سوې الله تعالی تر ټولو ګناهو در تېر سو بیا نو لاس پورته که الله تعالی ته ستا هره دعا به سل فسله کې قبلیږي. ستا هره دعا به الله تعالی فورا قبلوي. په دې خپل لفه کې چې کم د احتیاج د الله ته پورته کړي دي په دې کې چې څه وغواړي الله تعالی یې درکوي. الله تعالی وایي نو بیا یې له ما وغواړه مال غواړې چې زه یې درکړم رزق غواړې چې زه یې درکړم پر دښمن باندې کامیابي غواړې چې زه یې درکړم شهرت عزت غواړې چې زه یې درکړم په مال کې برکت در واچوم اولاد کې برکت درته واچوم نارینه صالح اولاد درته درکم دا ټول الله تعالی جل جلاله درکوي که چیرې بنده یقین عقیده مضبوطه او توکل یې پر الله وي. په استغفار کې دوستانو دومره فضایل نغښتي دي چې د زندگی د هر مشکل لپاره یې ووایاست دا زه تاسو ته اطمینان درکوم چې پس به فضل د الله سره هغه به له مابین څخه ځي. خو غټ مشکل چې نن سبا د ما درته ویل چې هغه فقر مسکنت ده. کله چې فقر له مابین څخه ولاړی غریبي ختمه سوه
پیسې زیاتې شوې، مال و دولت زیات شو، داسې مال و دولت چې حلال وي حرام نه. هیڅ کله د حرام مال خواست مه کوئ الله تعالی ځکه چې که چیرې ته د الله تعالی څخه حلال مال نه وغواړې، حرام وغواړې، حرام تا ته میلاو کړل شي او ډېر یې کې، خو دا داسې مال ده، دا دی پیسې دي چې ستا تر زندګي پورې به ته ورسره په تکلیف وي، تر هغو پورې به ته ورسره په تکلیف وي، په مصیبت په غم به ورسره اخته یې چې څو د تا اخرنۍ زندګي وي مړ کېږي. خو حلال مال چې د الله وغوښتی له الله څخه هغه الله درکوي ډېر سو، نو بیا په دې کې ستا زندګي هم خوشحاله ده، مسکین ته هم ورکولی سي، حجونه هم کې کولی سي، د الله په لار کې هم ورکولی سي. هېڅ کله به ستا زړه دا تنګي نه پیدا کوي چې هسې نه زه مسکین سم، هسې نه زه غریب سم، هسې نه زه بیا د فقر خاوند سم، ځکه تا ته به الله تعالی داسې حوصله او همت درکړي او داسې به د ایمان هم ورسره مضبوط شي. نو عرض مې دا اوس خواست کوئ د حلال مال یې کوئ او حلال مال غواړئ او زړه غواړئ پر دې باندې چې الله ستا په لار کې یې مصرف کړو. نو محترمینو راځئ د وظیفې پر طرف ځو. دغه وظیفه دا ویډیو له نورو ملګرو سره هم ضرور شریکه کړئ، په هره ورځ یې کولی شئ، خو کوشش وکړئ د جمعراتو د جمعې په ورځ یې وکړئ، ځکه چې دا ډېرې مبارکې ورځې دي، دا ډېرې بختورې ورځې دي. په دې ورځو کې د انسان دعا ډېره زر قبلیږي. د جمعرات په ورځ باندې سهار وخت تاسو فارغه سواست له هر لمانځه وروسته، وخت نه ده چې له دې لمانځه وروسته کېږي له بل لمانځه نه، یا 5 لمونځونه دي په دې دوران کې سهار لمونځ وروسته تاسو فارغه سواست، یا د جمعې په ورځ که په دې 2 ورځو نه وه په بله ورځ یې هم کولی شئ. له هغه لمانځه وروسته به 600 واره دا تورې ووایاست: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ما 3 واره ووایي، تاسو به دارنګه 600 واره ووایاست. دا داسې وظیفه ده، له هغه لمانځه چې ووایاست بیا الله ته ضرور پورته کوئ، دعا وکړئ د هر حاجت لپاره، الله تعالی یې قبلوي. هغه څه به الله تعالی درکړي چې ستا په سوچ او فکر او په ذهن کې هم نه وي. محترمینو دا وظیفه له نورو ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. پر الله تعالی مو سپارم، الله تعالی مو تل کامیاب او خوشحاله لره. السلام علیکم ورحمت الله.